اے زما صحابو تاسو داسې عمل نه خیمه چې هغه بهتر دی د عمرې نه او د حج نه نفلي عمره او نفلي حج چې کوم دی د دې نه بهتر دی د الله پیغمبره خامخا وښیه دا څه شی دی موږ ته وښیه پیغمبر علیه السلام فرمایي اصلاح ذات البین د دوو کسانو منځ کې صلح کول او جوړه کول دا شی دی دا ډېر بهترین عمل دی د کومو مشرانو چې دا سعی کوشش کړی دی او یا دا عام خلک مسلمانان راغلي دي الله دقسې موږ سره خانه کعبه کې او مدینه منوره کې یو ځای کې الله جنت فردوس کې موږ سره داسې یو ځای کې الله د دنیا او د آخرت خوشحالو کې موږ سره یو ځای کې اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفرقانه الحميد إنما المؤمنون إخوة الآية وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه الحديث أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما شوصر درود الله مشارك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه وصل وسلم كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل الملائكة منهم المقربون وعلى عباد الله الصالحين زما د خوږ اسلام ډیرو خوږو مسلمانانو ورونو دا کم مشران چې ایوب خان یاد کړ زمونږ ګران رور معراج خان زمونږ ګران رور اکبر شاه محمد ایوب خان سالار مشر یا نور مشران چې ماته نمونه ناراضي الله تعالی دې دا سعی کوشش او دا د خیر کار په خپل عظیم جناب کې قبول کی تاسو امین مسلمانان دی الله لاول د دشمنونو زمنګ سره اوسه تاسو امین او کده چاوي الله دې داسې مشران پیدا کی چې څنګه دا غټه مسله حل کړه چې د تمام عالم اسلام مسلې الله پاک دغه سیال کی تاسو امین او دا دعا په اخلاص سره وکړئ دا کوم مراره چې بیمار دی تکلیف دی ورته الله تعالی تا د حضرت ایوب علیه السلام لا علاج بیماری جوړه کړې وه ته په دې باندې قادر دا ستا په قدرت کې شته دی چې ته دا بیمار جوړولی شي الله د عظیمه مجمع ده نیکان خلک پکې دي علما پکې دي حاجیان صاحبان پکې دي سپینګیري پکې دي قاریان حافظان پکې دي الله د خانه کعبې په خاطر الله د مدینه منورې په خاطر الله ستا د حبیب علیه السلام د ودوها رخسار په خاطر باندې الله ستا د محبین او ستا د عاشقانو الله ستا د دوستانو په خاطر زموږ د وراره مقصود الله د خپل طاعت او عبادت لپاره جوړ کړي الله شفای کامله عاجله ورکړي دا دواړه فریقین حاجی تسلیم صاحب او شفارس ملک او دا بل طرف ته مسکین ماما تاجی ماما دا غي ټول خاندان الله دې ډیر زیات قدر په دنیا او آخرت کې وکړي چې دې مشرانو ته غوږ کېښوده د دوی خبره واورېدله او د دوی په خبره باندې متفق شي چې یاره دا کار وکړو نن زه دا خبره کومه الله خوشحاله دی چې دا کار خلاص شو د دواړو جهانو بادشاه جناب رسول الله خوشحاله دی صلی الله علیه وسلم چې دا غم خلاص شو نن د الله دوستان د الله هغه بندگان چې د الله مان نیواله دی هغه خوشحاله دي چې دا غم الله پاک په خیر بدل کړو دا خلاص شو مسلمانانو خپه څوک دي خپه شیطانان دي او شیطانانو ملګري دغه خلک خپه دي مسلمانانو موږ د الله د شیطانانو نه د انسي جني دواړو نو ساتي معززو صحابه کرام دا په ثواب باندې ډیر حریص وو په دین کې ډیر حریص وو موږ د مسلمانان حریص یو خو په دنیا کې شیخ ادریس صاحب رحمت الله علیه ځل فرمایل وای حج له تلومه چې خانه کعبه ته ورغلم هر یو مسلمان به دا سوال کوي یا الله پیسې راکړي یا الله پیسې راکړي چې مدینه منورې ته ولاړم هر یو سره به چې روضې مبارکه ته مخامخ شو الله د پیغمبر علیه السلام په وسیله باندې پیسې راکړه مینا شریف ته چې لاړم عمده دعا خلکو کوله عرفات ته چې لاړم عمده دعا خلکو کوله مزدلفې ته لاړم عمده دعا دې خلکو کوله یاره شیخ ادریس صاحب رحمت الله علیه الله بخښنه نصیب کړي وای چرته ما دا وانه اورېدل د چا نه چې الله زما ایمان نصیب کړي
الله زما دنیا او آخرت ته خیر کړي. بس پیسې دي او پیسې دي. نو موږ او تاسو حریصان یو، خو په دنیا کې او په پیسو کې موږ حریصان یو. او صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم دا د ثواب او د اجر او د آخرت ډېر حریصانو مسلمانانو. یو ځل د دواړو جهانو بادشاه جناب آقای نامدار محبوب کردگار رحمت للعالمین شفیع المذنبین خاتم النبیین راحت للعاشقین مراد المشتاقین امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایل اے زما صحابه کرامو تاسو ته یو داسې شی ښیم چې هغه د مونږ نه بهتر دی. وښیم درته خو دا مونږ نفل منځ دا صحابه کرامو ته د الله پیغمبر مونږ ته وښیه چې دا څه شی دی چې مونږ یې وپېژنو. بیا ورته وایي پیغمبر علیه السلام اے صحابه کرامو تاسو ته داسې عمل ونه ښیم چې هغه د روژې نه بهتر وي، خو دا روژه نفل روژه ښه د الله پیغمبر دا شی مونږ ته وښیه دا څه شی دی چې مونږ یې وپېژنو. بیا وفرمایل د الله پیغمبر اے زما صحابو تاسو داسې عمل ونه ښیم چې هغه بهتر دی د عمرې نه او د حج نه نفلي عمره او نفلي حج چې کوم دی د دې نه بهتر دی. د الله پیغمبره خامخا وښیه دا څه شی دی مونږ ته وښیه. پیغمبر علیه السلام فرمایي اصلاح ذات البین د دوو کسانو منځ کې صلح کول او جوړه کول دا شی دی. دا ډېر بهترین عمل دی. د کومو مشرانو چې دا سعی کوشش کړی دی او یا د عام خلک مسلمانان راغلي دي الله دقسې موږ سره خانه کعبه کې او مدینه منوره کې یو ځای کې الله جنت فردوس کې موږ سره داسې یو ځای کې الله د دنیا او د آخرت خوشحالو کې موږ سره یو ځای کې. یو ځل د دواړو جهانو بادشاه د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د تره زوی عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه دا ډېر لوی خلک دي. خالي ته تابعین ویل کېږي مسلمانانو، دې ته صحابه ویل کېږي مسلمانانو. هغه سترګې سترګو ته ویل کېږي چې د دواړو جهانو بادشاه لیدلی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. دا ډېر مبارک خلک زه وایم که نه موږ منځونه هم ډېر کوو والله کونډه هم ځان له په دې منځونو باندې شنې کړلې. تاسو خیال دی که نه دومره جوماتونه شو والله که زه یم په دې ټوله صوبه سرحد کې یاره که قسم وکړم نه حانس کېږم که دومره تاڼې به پکې چې څومره په دې مټه کې صرف جوماتونه دي. تاسو وګورئ که نه الله دې نور هم ډېر کړي. جوماتونه ښه شی دي مدرسې ښه شی دی خو عمل زموږ هغسې نه دی که نه ښه. مدرسې هم ډېرې شولې منځونه هم ډېر شول زکاتونه هم ورکوو حجونه عمرې هم کوو. داسې ظالمان شته چې د خور او لور په غوښو باندې اخته دی په هغې باندې عمرې ادا کوي. دا عمره ستا کېږي مسلمانه د پردي مسلمان په غوښو باندې اخته دي په هغې باندې عمرې کوي. دا عمره ستا کېږي دا حج ستا کېږي مسلمانه والله العظیم چې دا کونډی نه چې دا ټوله چمن ځان له شنه کړي دا مونږ ته دا عمره دې الله قبوله کړي چې پردی باندې په خېټه کې پروت دی مسلمانه. ګورئ ځان پوه کوي. نو موږ منځونه هم ډېر کوو جوماتونه هم ډېر دي علمونه هم ډېر شول هلکه هر څه ډېر شول. تسبیح خو موږ او تاسو په خوب کې هم د دغه نه خواږو د لاس نه بعضې خلک ټي وي ته ناست او تسبیح اړوي موبایل یې لاس کې فلمونه پرې ګوري او ټکار یې ساس کوي تسبیح ورپې اړوي. ما وایم داسې ثواب کار نشي هغه موږ او تاسو ونه کړ خو دا یو کار موږ کې کمی دی ښه یو خو د عمل کمی دی او بل موږ د مسلمان په خیر باندې خفه کېږو. موږ په دې خوشحالېږو چې دا بل مسلمان به ټوله غر کېږي دا به ټوله تباه کېږي چې دې نه به غر کېږي. مسلمانه ای منځونه دې الله قبول کا روژې دې الله قبول کا خو چې دا ستا نیت دی که نه الله به جهنم کې چې اعلان به جهنم ته غورځوي مسلمانه. او دا زه نه وایم دا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا يدخل الجنة قطات چغلخور سره شیطان سره چې دوه کسان جنګي د دوه کسانو کور رانئ د الله پیغمبر فرمایي دا سړی به جنت ته داخل نشي دا مسلمان. هغه کې بیا ډېر اقوال دي دخول ولید ته مراد دی پلان د علماو خبرې دي هغه مسلمانانو. خو د الله د پیغمبر د حدیث مفهوم دا دی چې کوم سړی شیطان وي د مسلمانان جنګي د خلکو کور رانئ پیغمبر علیه السلام فرمایي دا سړی به جنت ته داخل نشي دا مسلمان. الله من د شیطانۍ نه وساتي. تاسو امین. یو جماعت یو ملا مسلې کولې چې الله ظالمان غر کې خلکو امین و امین نو ظالمان خدایم تبا کوم تاسو ظالمان وای کنه. نو زم په ډېرو خبرو د امین موایخه من تامین ول ندی پکا ځکه دا کارونه من کیدی کنه چې زم خدای شیطان غر کې خو شیطان یې مکنه نو ځان ته خیره کوم یاره خو الله دې عمل نه منګواړي کچا نه کړي الله ته وی ساتي او کچا کړي الله ورته معافي کی. تاسو امین. عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ اعتکاف تناس او اعتکاف یو بهترین عمل دی په اسلام کې مسلمانانو. د خانه کعبه یو اعتکاف الله په یو لک اعتکافونو قبلې خدا به نه چې بیا به اعتکاف نکوم بس ما پوره کړي. بعضې مسلمانان ډېر زړور شول یاره وایي ما هلته منځونه کړي څلوېښت ورځې بس زما منځونه برابر دي نور به یې نه کوم ما هلته اعتکاف کړی بس نور به نه کوم. نه دا خبرې به نه کوئ
په مدینه منوره کې یو اعتکاف په 50,000 دی، یو مونځ په 50,000 دی. بګي مسلمانانو بیت المقدس الله امریکا او برطانیا او هندوستان الله د ټولو کافرو سره تاسو امین، خاص کر الله اسرائیل، الله د زناور کافر، الله د وحشي او درنده کافر په خپل قهر او غضب تکړه کی. اوس د هغې په قبضه کې د فلسطین کې مشت مسجد اقصی بیت المقدس. مسلمانانو نه غیرت لاړه. جنگ بدر کې 314 مسلمانانو د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره 6 ورسره زغرې وي، 8 ورسره تورې وي، او یا خانو الکه 2 سولو او هغه جنگ کې او یا کافران رسول الله مردار کړ علیه الصلاۃ والسلام، او یا قیدیان کړ. نن یو عربه 80 کروڑه مسلمانان دي په دنیا کې، او راشه زمانه کافران زمکې نیسي، زما خیان دي، میان دي، زما مدرسې، زما جماعتونه، زما زوی چې دا په بمونو باندې هواري کې زه ورته ګورم. په غزه کې په زرګونو مسلمانان شهیدان شو، په لکونو زخمیان شول، واړه واړه معصومان تور سري. د غزه خلک په ځنګل کې پاڼې خوري، په هغې زندګي کوي، او دا 1 کروڑه تیاله کې مسلمانان ورته ګوري. مسلمانان دا یو عربه 80 کروڑه مسلمانان ورته ګوري. دا زمونږ د مسلمانۍ حال دی. کنه یار الله دې رحم وکړي تاسو ته امین. کافر به موږ لوبې نه کوي. زما جرنیل د مسلمانانو جرنیل، وزیر اعظم او وزیر اعلی او صدر دا په شراب او جناګانو کې اخته دي. کافران به خامخا په ما باندې لوبې کوي. یار ولې به نه کوي؟ هغه څوک چې هغه جلل د مسلمانانو په غم باندې هغه د قبر بالله قبر ته کوشي. بیت المقدس کې صلاح الدین ایوبی رحمت الله علیه دا دغه د لاس نقشه دا هغه جوړ کړی مبارک.